دا کومه ګناه ده چې د هغې په وجه نه مونځ قبلیږي، نه روژه، نه زکات، نه حج، هیڅ یو نیک عمل د هغې ګناه په وجه نه قبلیږي. سود رالنډ به یې کم دته دا پروګرام په دې خاطر چې ډېر رونه ګوري چې زده کړه وکړي، ټول به زده کړه کوو. وایي د قیامت په ورځ به د دغه انسان د لاس نه بچیم پیدا کړي. زنا ده د لاس و زنا د لاس څه دي؟ لاس و زنا ده. بس الله دې معافي وکړي. به دا انګریز چې زمونږ کوم جیب ته دا کتاب را رسولی دی نو به دا خو د بړستنې شیطان دی. او بالکل دا شان دې خبره کې شرم نشته. دا په مونږه تاسو حق دی چې هر مسلمان ته دا خبره ورسو. په دې سوشل میډیا هر پلیتی چلیږي، مونږ په هغې نه شرمیږو. که د دین یو باریکه یو ښکلې خبره چې په هغې انسان ښایسته کېږي هم بادرنګ کېدی هم شي، هغه ولې مونږ یو بل ته نه مخامخ کوو؟ پکار دی چې دا مخامخ کړو. ډېر مونږ جومات کې اکثر ځوانان امام ته نه کیني، تبلیغ والا ته نه کیني، فیسبوک هر سړیان کړی دی. نو په دغه خاطر دا هغه ګناه ده د لاس و زنا. صحیح ده؟ پکار دی چې دا خبره هر مسلمان ته ورسو. د دې په وجه نه مونځ قبلیږي، نه روژه، هر یو نیک کار. صحیح ده ورورو؟ چې دا زموږ ستاسو په زړونو کې دا خبره کلکه راشي. صحیح ده؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. انشاءالله ډېر زبردست راځي او ډېر مطمئن یو ته مونږ ډېر ښکلی ډېر زبردست. وړومبی زه کمزور یم، بیا راپسې ډېر په دې خاطر چې زده کړه وکړو. ستاسو هغه سوالونه یې پکې کول ډېر زبردست. هغه نو خره څه فایده کوي؟ ډېره فایده کوي، ډېره. یو خو لږې دا خو چې دی نو خود فایده کوي. څوک راپاڅېدلي نه دي، دا داسې اسلامي دغه چې کوي. زه وایم ډېر رونه اړم دي، د ګرانۍ باره کې مړم دي. چېرته څوک قتلیام پسې دي، څوک څه پسې، څوک څه پسې. نو موږ چې دا پکې چلیږي نو لار هم دغه چې تاسو کومه راټینګه کړې ده، دا د دعوت او د تبلیغ کار دی. الله هم خوشحاله که. آباد اوسئ، تل آباد اوسئ، تل نه ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مننه. تمام لاله تمام. نه خوشحاله اوسئ. خبر را سره نه کوي اوس. دا کومه ګناه ده چې د هغې وجې د انسان نه مونځ قبلیږي، نه روژه قبلیږي، نه تلاوت، نه حج، نه عمره، تر دې چې هر د نیکۍ کار د هغه د هغې ګناه سره روړه کېږي. چې دا کومه ګناه ده ذهن کې دې شته نه را؟ بل حق خوړل. ته څه وایې نه را؟ بل حق خوړل. دا کومه ګناه ده چې هر نیک کار هغه ورسره روړه کېږي. که ته مونځ کې، که ته حج کې، ته عمره کې، که روژه نیسې، که هر نیک کار کې، هغه ستا د دغې ګناه د وجې نه قبلیږي. اکثر زیاتره ځوانان 80-90% په دغه ګناه کې مبتلا دي. دا به سي نه را؟ دا به غیبت غیبت به سود به پردی مال خوړل. زه به ته دوره نږدې کم دا پروګرام په دې خاطر کوو چې نن مونږ د دې ګناه نه یو بل خبر نه کړو، د دې یو بل ته دا پیغام ونه رسو، نو بیا مونږ د ټولو غاړه انخلی کېږي. دا قیامت په ورځ به وایي د دغه انسان د دغې ګناه د وجې د لاس نه بچیم پیدا کېږي. زنا کوي، زنا په لاس زنا کوي. زنا په څه طریقې سره زنا؟ لاس طریقې سره. زبردست. لاس طریقې سره. لاس سره د لاس په ذریعه زنا کول. صحیح ده؟ دا پروګرام به زموږ مشران هم ګوري، کشران به هم ګوري، خپل خپلوان به هم ګوري، خو په دې خاطر چې دا زموږ ستاسو په ذهن کې کینی د دغه انسان به د قیامت په ورځ د لاس نه بچي پیدا کېږي. کوم انسان چې په دې ګناه کې مبتلا وي، د ده نه مونځ قبلیږي، نه روژه، نه حج، نه زکات، تر دې چې هر نیک کار کوي دی په ګناه کې پروت دی او فضول ته نه ژوند تېرېږي. صحیح ده نه را؟ څه پیغام ورکول غواړې ښکلي ځوانانو ته؟ بس د دې ګناه نه ځان ساتل پکار دی مونږ له. عجیب ته څه وایې نه را؟ مسجد د دې ګناه نه ځان ساتل پکار دی. ته څه وایې بچې؟ بس خپل پنځه وخته مونځ اودس کوئ او باید د دې ګناه نه ځان وساتئ. د دنیا دومره ژوند نه دی. قدرمنو دا پروګرام په دغه خاطر چیړو چې دا زمونږ ستاسو په دې ذهن کې راشي، دا خبرې یو بل ته دا رسول پکار دي
چې سورم د نکیږي دا پیغام هر ور ته ورسوي په لاس سره زنا کول د هیڅ یو نیک کار دا نه قبلیږي او د دې ډیره زیاته او عظیمه او سخته ګناه ده. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، آباد. بس دغه خبرې ښه نه الله یې خوشحاله زموږ مشرې. دا کم عمل دی چې 80-90% یعنی دا کومه ګناه ده چې 80-90% خلق پکې مبتلا دی او د هغې ګناه د وجې نه مونځ قبلیږي، نه روژه، نه زکات، نه حج، هیڅ یو نیک کار هغه د هغه نه قبلیږي چې دا کومه ګناه ده او 80-90% خلک پکې مبتلا دي. سودو ته څه وایې ورو؟ سود او زنا بلکل. لاله ته څه وایې؟ سود او زنا دا دواړه یو شی دی. رالنډ به کم دتا خفه کېږو به نه د زده کړې په خاطر. وایي د قیامت په ورځ به د دغه ګناهګار د لاسو نه بچي پیدا کېږي. بېشکه اورېدلي دي که نه؟ مشرانو نه مې اورېدلي چې دغه ګناه کې مبتلا د لاس نه به بچي پیدا کېږي. او دا پکار دي چې دا خبر هر مسلمان ته ورسو چې بای خبردار د دې نه ځان وساتئ. دې سره زمونږ هیڅ یو نیک کار یو عمل هغه زمونږ نه قبلیږي. لاس په ذریعه باندې زنا کول داسې ده که نه؟ الله هم خوشحاله که، آباد اوسئ. په دې خاطر چې دا هر ورته دا خبر ورسي او د دې نه ګریز وکړو او د دغې څیز ډېر خیال وساتو. الله هم خوشحاله که. ډېر مشران کشران به ګوري دا سوال داسې دی چې لږ که نه خو زه وایم چې دین کې شرم نشته. دا خبر رسول پکار دی هر انسان ته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، آباد اوسئ لاله، آباد اوسئ، آباد اوسئ، آباد اوسئ. ورته مې ویم دا کومه ګناه ده چې د 80-90% خلک پکې مبتلا دي او د هغې د وجې هر یو نیک کار د هغې د وجې د انسان روڼه کېږي. بالکل جی او دا خبره خو صحیح ده. خو نن سبا سود دغه ډېر سټارټ دی. دغه کول غواړي که نه بندوبست ځکه چې واړه دکان دي اوس آیس او پوډر سټارټ کړي دي. د هغې هم داسې څوک مشران نشته چې راپاسي چې بهیي دا کومه ګناه ده که درځي ښه ده که زه درته وایم کومه ګناه ده چې د انسان ورسره نه مونځ قبلیږي، نه روژه، نه زکات، نه حج، هیڅ یو نیک کار د هغې ګناه د وجې نه قبلیږي. سود دی جی سود دی. رالنډ به کم دته د قیامت په ورځ به وایي د دغه انسان د لاس نه بچي پیدا کړي. بالکل هغه جی زنا ده. لاس په ذریعې سره خواهش پوره کول زنا ده جی. صحیح ده. دا خبره داسې ده ډېر رونه کشران مشران به ګوري خو دا پکار دي چې دا هر امتي ته ورسي. بالکل پکار دي. او په دې کې اکثر 80-90% خلک مبتلا دي. ډېر زیات ډېر نیمه نه زیات جی. او دین کې شرم نشته. دا به مونږ یو بل ته وو لازمي نه چې په موبایل دي دغسې یار دوست میلاویږي نه. لکه ګورې د دې دوره غذاب دی، د دې دوره خطره ده. تپوس خري دا خو سنت طریقه ده. څه پیغام ورکول غواړې ښکلي دوستان دي؟ زه خو چې بس دغه پیغام ورکول غواړم چې دغه نه ټول لونې شي، سود نه، د زنا نه، نو ښه خبره ده. او دا خو چې تاسو راپاسېدې دا غټ کار شوی دی. داسې نور مشران هم پکار دي زموږ چې هغوی راپاسي. دا کومه ګناه ده چې 80-90% خلک په دې کې مبتلا دي چې د هغې ګناه د وجې نه د مونځ هغه ته فایده شته، نه د روژې، نه د زکات، نه د حج. د هر نیک کار چې هغه کوي هغه روړه کېږي د هغه ګناه په وجه چې دا دی کومه ګناه کوي نره انسان ذهن کې نشته. نه جی ته څه وایې نره دا کومه ګناه ده چې د انسان ورسره هیڅ یو نیک عمل نه قبلیږي؟ زنا ته څه وایې ورور؟ نه جی غیبت دی. یو بل پسې خلک خبرې مبرې کوي، نه دین کې برکت شته، نه په مال کې شته. او جی او بس یو بل پسې تا پسې ویلو ما پسې ویلو بس په دې ښه شدتي. او جی ته څه وایې نره؟ سړک کې بغض او حسد ساتي ده. بغض او حسد ساتل دا هم یو لویه ګناه ده. خو دوره به ته آسان کم وایي د قیامت په ورځ به د لاسو نه وایي بچي پیدا کړي. بچي پیدا کړي د دغه ګناه د وجې دغه عمل د وجې د انسان به وایي د لاس نه بچي پیدا کړي.
زنا لاس سر زنا کول یا لاس سره د لاس په ذریعه زنا کول ټینشن بنالی دا خبره دا هر مسلمان ته رسول لی صحیح ده زمونږ عملونه اول زه بیا راپسې ډېر رونه په غلطو کې او په ډونګو کې پراته دي نو په دغه خاطر دا پروګرام چیړو چې کم ځوانان ګوري کم مسلمانان کم رونه ګوري که نه چې دا خبره هغوی غوږونو ته ورسي صحیح ده مونږ ځوانان جومات کې امام ته نه کینو درس ته نه کینو او فیسبوک ته ټول ناسي نو ځکه په دې میډیا کوو دا کومه ګناه ده نره زنا د لاس سره لاس په ذریعه زنا کول لاس په ذریعه زنا کول صحیح ده او جی بالکل بے شک